اول به زه د کیلې په هکله ته ووایم چې هر څوک چې د کیلې نال کوي دا د خودې میاشتې په 10 دی باسي بیا به نصب کوي یا خود په 10 ځمکه به دې ته 1 متر ژوروي بیا به سمه خاوره ورچوي هغه به تقریبا داسې وایي چې 1.5 لیش د دې فاصله وي د ځمکې سر نه نو لاندې ځمکه خو نرمه وي کله چې نیالګی د کېنولو دا اوبو ته ضرورت لري اوبه به ډېرې ورکوي د نیالګي نصب کول دغه ده او کله چې نیالګی شین شو دویم کال ته میوه درکوي او خدای دې وکړي چې دغه نسل په ټول خوست کې خور شي زه ورته آماده یم که څوک مشوره غواړي ورته آماده یم که څوک دغو نسل غواړي هغې ته م آماده یم نیت مې دا ده چې ما ډېر عمر تېر ده لږ پاتې ده ما کیدای شي ما ته د دې دنیا دپاره یو اجر وي زه یې تجربه ورته ښیلی شم او زه یې داسې وایه چې بچک هم ورکولی شم نه یې قیمت اخلم بې قیمت یې ورکوم او هر شی ورته ښایست شم علاوه د دې نه د زراعت محترم ریاست نه غوښتنه مې دا ده چې په خوست کې دا شنې خونې دي دغو ته شدید ضرورت لرو او دا ډېره آبادي ده د عوامو دپاره ډېره آبادي ده د ولس دپاره ډېره آبادي ده دولت دپاره ډېره آبادي ده مخکې به بادرام ډېر په لوړ قیمت و چې پاکستان نه به راتلل او چې په خوست کې مروج شول یعنې ډېر یو عادي قیمت ده همدا شی ریاست زراعت کولی شي چې د مرکز نه غوښتنه وکړي انشاءالله د لوی خدای په توکل امارات به په دا کې انکار ونه کړي خو په شرط دی چې ریاست زراعت غوښتنه وکړي دا خو د هغه ایمان په سرلاري څه ده دی به یې په لچمن کې چې یا پول